السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو نه ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته د باجوړ سره تعلق لرونکي د یو کور څلور کسان ډېر په بېدردۍ سره قتل شول چې په هغې کې یو پلار او دې زمن او ځوانان زمن شامل ملګرو ډېر ظلم او زیاتی شوی دی آیا دا چا قتل کړل او د دوی قاتلان څوک دي د یوسف جان په دې پروګرام کې موږ سره ځان خبر کړي ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې روشني کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي او دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی د باجوړ سره تعلق لرونکي د یو کور څلور کسان ډېر په بېدردۍ سره قتل شول چې په هغې کې یو پلار او درې زمن شامل دي او د یوسف جان د دوی د مور سره انټرویو او دا خبره یې وکړه چې زموږ د چا سره هېڅ قسمه دښمني او جنګ جګړه نه وه د موږ سره دومره ظلم ولې وشو چې زموږ یو خاندان یې مکمل تباه کړو چې په هغې کې یو پلار او درې زمن شامل دي په هغه درو زمنو کې دوه زمن واده کړي دي او یو نه واده کړی دی ملګرو مکمل خاندان د یوه کور مکمل کور تباه شو او د یوسف جان د هغې د مور سره انټرویو کول هغې دا ظاهره کړې چې زما د خاوند یا د بچو د چا سره هېڅ قسمه لانجه یا جنګ جګړه نه و نو د دومره ظلم زموږ سره ولې وشو چې دا زموږ د مکمل خاندان یې تباه او برباد کړو او زموږ ته ځوانان ښځې پاتې شوې آیا په دو ښځو به موږ څه کوو ملګرو که زموږ سوچ وکړو زموږ په معاشرې کې دا شی ډېر په تیزۍ سره روان دی چې په وړه وړه خبره یو بل باندې قتل او بیا پې خاندانونه خراب شي او ملک او قوم پې خراب شي او ملک او قوم ته پې ډېر زیات نقصان ورسي ملګرو زموږ معاشرې کې دا شی ډېر په تیزۍ روان د دې دپاره پولیس ته پکار ده چې دې والا روکتام وکړي ملګرو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښه شوي نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه شکریه